د بلخ ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس وایي 15,000 بوجۍ بې کیفیته کیمیاوي کوچ چې له خاورې ګچ او سلفرو څخه یې جوړوو له دغه کسانو ضبط او جرمي دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارلې. جعلي فابریکو باندې غوښتل چې زموږ ولس تیر باسي او د ولس په سترګو کې خاورې وشیندي. د خاورو ګچ او داسې یو لړ نورو ځانګړو موادو په توسط باندې دلته د کودو په نامه باندې یو ډول مواد جوړېدل په دې فابریکو کې چې دا به په خلکو باندې په لوړ قیمت باندې خرڅېدل او خلکو به دا له دې ځای څخه انتقالول. د اطلاعات او فرهنګ رئیس په خبره دغه کارخونه د بلخ په دېدادي ولسوالۍ 15 مناهق کې فعالیت درلود چې د مجاهدینو د هڅو په پایله کې کشف او کارکوونکي ونیول شول. د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي دغه بې کیفیته کیمیاوي سره د ارمان په مارک او نښه تولید کېدو چې وروسته د بلخ ګاونډیو ولایتونو او ولسوالیو ته استول کېده. لله الحمد د بلخ ولایت کشفي ارګانونه وتوانېدل چې د یوې اونۍ په لړ کې فابریکې د ټولو مسؤلینو او کارکوونکو سره کشف او ونیول شول چې په دې کې شاوخوا 15,000 ګونۍ دغه جعلي مواد نیول شوي دي او د دې موضوع په اړه باندې لا نورې پلټنې هم دوام لري. په همدې حال کې د بلخ ولایت د کرنې ریاست رئیس د کشفي او استخباراتي مسؤلانو هڅې وستایلې. هغه وویل دغه سره د دې لپاره چې ځمکو ته کومه ګټه ورسوي بلکې د کښت لپاره ډیره په ضرر وه. پدیده‌ای که به نام کود کیمیایی یا به نام شرکت آرمان اینا تولید میکردن میآوردن و زراعت زیاد مضر بودن. حتی 1% که نفع نمیرساندن 50% به زمین مردم اینا نفع میرساندن ضرر میرسانیدن دیگه. این نمک بوده، گچ بوده، خاک بوده، اینا همه کس میفهمه که از این چیزا در زمین خلط شوه زمین از بین میبره و قابل زراعت نمیشوه. له بلې خوا د ارمان شرکت یو تن مسؤل وایي دغه بې کیفیته کیمیاوي کوډ له تولید څخه خبر وو. د بلخ استخباراتي مسؤلان د هغه کسانو په نیولو وتوانېدل چې یاد شرکت له نوم څخه یې ناوړه ګټه پورته کوله. همچون تقلب صورت نگیره، بالاخره امروز به نام شرکت ما صورت گرفت، شاید روز دیگه به نام شرکت دیگه صورت بگیره. این در صنف تجارت واقعا یک مشکل بزرگی است و خواهش ما این هستند که امارات اسلامی بتوانند این موضوع را پیگیری جدی بکنند تا این موضوعات ریشه‌کن شود. د بلخ ولایت امنیتي او کشفي مسؤلان ډاډ ورکوي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د ښار امنیتي وضعیت ګډوډ کړي او یا هم جعلي او بې کیفیته توکي بازار ته راوباسي.